پښتو کې موږ وایو چې زه باید ځان ووینځم، نو دې ته چې دا په الماني ژبه کې ورته انعکاس کوونکي فعلونه وایي. د مثال په ډول فرشټیکن چې دا موږ کولی شو هم انعکاس کوونکو او هم غیر انعکاس کوونکو کې استفاده کړو. فرشټیکن معنا پټول دی، یعنی یو ځای کې پټېدل. zum Beispiel د مثال په ډول versteckt das Geld im Schrank. هغه روپۍ یا پیسې په المارۍ کې پټوي. Die Katze hat sich unter dem Bett versteckt. دلته چې دا انعکاس ورکوي وایي Die Katze hat sich unter dem Bett versteckt. پیشو د کټ لاندې خپل ځان پټ کړو یا دا پیشو د کټ لاندې ځان پټوي. Du musst deine Gefühle nicht verstecken. ته باید ستا خپل احساسات پټ نه کړي یا د احساسات حاجت دې ته نسته چې خپل احساسات پټ کړي. مننه.